د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وايي تخنیکی ټیم مو M115 ډوله چورلکه ترمیم کړې. د دفاع وزارت چهارشنبه د لړم 25مه پر خپل ټویټر لیکلي چې دغه وزارت اړوند د هوایي ځواک قومانداني تخنیکی ټیم M115 ډوله چورلکه ترمیم او الوتنې ته چمتو کړې ده. دغه وزارت پر خپل ټویټر لیکلي د هوایي ځواکونو د عمومي قومانداني د بېلابېلو چورلکو ترمیم د دوام په موخه د M115 ډوله چورلکه د دغه قوماندانۍ د تخنیکرانو او انجنیرانو له لوري ترمیم او الوتنې ته چمتو شوه. په ورته مهال دفاع وزارت پر خپل ټویټر د یادې چورلکې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې د دغه چورلکې الوتنې ته د چمتووالي په حال کې لیدل کېږي. دفاع وزارت ویلي چې د دوی تخنیکي او انجنیري ډلې له دې وړاندې هم یو شمېر چورلکې ترمیم کړي او لا هم د چورلکو پر ترمیم بوخت دي. یو بل تازه خبر کې اورئ چې روسیې د افغانستان شمال کې د داعش پر فعالیتونو اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د ټاس خبري اژانس د راپور پر بنسټ زمیر کابلوف د خبرې د مسکو پرمټ په ناسته کې د افغانستان په اړه کړې دي. د کابلوف په خبره روسیه د افغانستان په شمال کې په هغو سیمو کې د داعش د وسلوالو د موجودیت په اړه اندېښنه لري چې د مرکزي اسیا د هیوادونو سره پر پولو پراته دي. نن مسکو د افغانستان په اړه د یوې ناستې کوربه دی. د غونډې ته د طالبان نه دي وربلل شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي وو داسې ناستو ته د افغانستان نه بلل به له روسیې سره د دوی پر اړیکو منفي اغېزې وکړي. د مسکو پرمټ د تېر کال په ناسته کې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه. په نننۍ ناسته کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسیې استازو ګډون کړی دی. له دې هیوادونو څخه هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. درنو لیدونکو له ملتیا مننه. ښه اوسئ.